السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو دارکم ته اپلیکیشن در وښیم چې د هغه په ذریعه سره به تاسو خپل تصویران ډېر ښایسته جوړ کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرته تاسو نو چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که چېرته تاسو له مخکې سبسکرایب کړی وي له هغه څخه ډېره مننه. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. د پلی سټور کې یو اپس ده د پیس ملګرو د پیس چینجر په نامه ده. ملګرو دغه اپس به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دلته تاسو ته ګورئ د پیس اپس په نامه ده ملګرو پیس اپس زه ملګرو دلته کې لیکم دلته ما د پیس اپس کې ولیکئ دا به تاسو چیز کړئ ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره د دې څخه کوم پیس اپ ده دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو د دې څخه کوم ریټینګ ده ریټینګ یې 4.4 ده او دغه رقم څو خلکو دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړی ده. تقریبا 1 میلیون خلکو دغه اپس ډاونلوډ کړی ده او دغه رقم دغه اپس تاسو هم له دې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به ملګرو تاسو راسئ سمپلي به په دې اپس باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې اپس باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو د دې انټرفیس دا رقم ته راځي او دغه رقم ملګرو لږ انتظار ورته کوو دغه اپس به موږ ته خلاص شي. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ته خلاص شي دغه رقم ملګرو د دې څخه رقم تصویران په جوړ کړي دي هغه تاسو الریډي وینئ او دغه رقم به دلته تاسو دا نیکسټ کړئ دغه رقم به دلته نیکسټ کړئ او دغه رقم به دغه هم تاسو نیکسټ کړئ. نیکسټ باندې سم کلیک وکړئ دلته به تاسو سټارټ وایي. ملګرو کله چې تاسو سټارټ وایي ګوره ملګرو د دې څخه اپس هغه دا رقم راځي دغه رقم ملګرو ګیلري له ګیلري څخه تصویر کوئ فیسبوک سو او دغه رقم زه ملګرو راځم ګیلري ته ګیلري باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دلته به تاسو تصویر وښایاست کوم تصویر تاسو جوړوئ صرف په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ هغه تصویر به پروسیسینګ د فوټو به تاسو ته راواخیستل سي کوم تصویر چې تاسو ور وښایاست هلته. نو ملګرو ورته ګورو چې هغه تصویر دلته دی راواخلي. نو ملګرو ګوره کله چې تصویر دلته تاسو راسي سمایل ملګرو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې له ده څخه یو دا رقم تصویر جوړ کړئ له دې تصویر څخه چې دی په هغه تصویر کې خالي. نو ملګرو دلته تاسو په سمایل باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو تصویر دا رقم ده خپله یې هم کتلی سي دلته به تاسو صرف په سمایل باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو تصویر دا رقم ته سو ګوره له مخه تصویر یې ورکړم اوس بل رقم سو که چېرې زه اوریجنل وم ګوره اوریجنل تصویر دا رقم ده او په اسمایل کې تصویر دا رقم ورکوئ. دغه رقم به تاسو سمپلي اپلای باندې کلیک وکړئ په اسمایل باندې دا تصویران ورکولی سي او دغه رقم که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا بیا دلته ګوره دا افیکټسونه دي هر افیکټس هم په لګوئ هغه باندې په هغه باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم ملګرو که تاسو په ایج باندې کلیک وکړئ یعنې دی د څو عمر ده اوریجنل سو دغه رقم اولډ سو او ینګ سو. ملګرو که چېرته تاسو په ینګ باندې کلیک وکړئ ګوره دی دا رقم ځوان به او که چېرته تاسو په اولډ باندې کلیک وکړئ دی به دا رقم سپین ږیری وي. نو ملګرو دلته ګوره دا ډېر دا رقم ته تصویر جوړ کړئ یعنې ډېر ښایسته تصویران تاسو جوړولی شئ. نو ملګرو دغه هم زه کینسلوم او دغه رقم که چېرته تاسو بېرته راسي په دلته تاسو ژیره ورکولی شئ که چېرته تاسو غواړئ چې دې ته ژیره ولګوئ نو سمپل به تاسو ملګرو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ ګوره ملګرو دې تصویر ته به اوس خپله ژیره ولګولی شئ دلته به تاسو دلته راسئ اپلای به وایي او دغه رقم ملګرو که چېرته تاسو هیر کلر یعنې کوم ویښتان چې هغه تاسو سره کوم رنګ ورکوئ نو ملګرو زه بلیک کلر وم ګوره اوس به کلر تور کلر ورکړي دلته کلر ملګرو تاسو زیاتوئ کمولی سئ نو هر څنګه چې بیا کلر کوئ کلر تاسو هغه تیزوئ کمولی سئ. دلته به دلته تاسو اپلای وایي کله چې ما اپلای وایي ملګرو دلته ملګرو بیا راځي هیر سټایل کله چې تاسو په هیر سټایل باندې کلیک وکړئ یعنې څه رقم ویښتان ورکوئ دا رقم ینګ سو لونګ سو هر رقم کوم ویښتان ورکول هغه رقم ویښتان ورکوی سي. نو ملګرو زه په دې باندې کلیک کوم دا ویښتان مې ورکړل. نو ملګرو کله چې نیټ سلوي دا یو څه ټیم اخلي نو ګوره دا ویښتان چې سو خپله په اپلای سو ولګول سو ملګرو ګوره دغه یو څو اپسونه چې دلته را روان دي افیکټسونه هلته پرو ورته لیکلی ده ملګرو دغه په پیسو دي دا به تاسو په پیسو باندې اخلئ بیا به دغه تاسو استعمالولی سي. نو ملګرو ګوره دغه تصویر ما جوړ کړئ دغه رقم به دلته تاسو اپلای ووایي ګوره ملګرو دغه رقم به دې کې دا فلټر سو بلر سو او بیکګراونډ سو ملګرو کله چې تاسو په بیکګراونډ باندې کلیک وکړئ شاته کم بیکګراونډ ورکوئ اوس که چېرته په دې باندې کلیک وکړم ګوره شاته بیا هغه بیکګراونډ خپله اټومیټیک ولګېږي ګوره هغه بیکګراونډ یې ولګېدی چېرته دلته دغه کومه اوپاسټي سي مثال کم دغه تاسو ورکوئ هغه څونه خپوئ هغه دلته تاسو ورکولی سئ او دغه رقم دا نور هم ګوره بیکګراونډونه دي هر بیکګراونډ چې مو خوښ وي هغه دلته تاسو ورکولی سئ. نو ملګرو ما دغه بیکګراونډ ورکړئ
دلته به تاسو سمپل په دې بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه تاسو اپلای کړئ. نو ملګرو زه دا د لوپ الاو کوم او دغه رقم دا تاسو چیش کړئ اپلای کړئ. کله چې تاسو اپلای وي ګورو ملګرو دغه دلته په ولګېدئ او دغه رقم ملګرو ګوره په دې کې دا نور کوم ایډجسټمنټس دا کلرونه تیزوي او خپوي هغه دلته تاسو استعمالولی شئ. نو په دې کې کله چې تاسو خپل تصویر دا رقم ته جوړ کړئ اوس که چېرته غواړئ چې دغه تصویر تاسو سیو کړئ نو به سمپل دلته راسئ ګوره دا ډاونلوډ بټن نشان تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ګوره ملګرو پروسیسینګ د فوټو روان ده یعنې دغه تصویر به دلته چې سیو سي. نو لږ انتظار ورته کوو وایي سکسسفولي سیوډ یعنې سیوډ سو او دغه رقم که چېرې اوس تاسو غواړئ چې دغه تصویر په انسټاګرام باندې فیسبوک باندې ټویټر باندې او ادر شیان باندې یعنې په دا نور میډیا باندې چاته لیږئ هغه تاسو لیږلی هم سئ. نو ملګرو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو دغه که چېرې اوس تاسو غواړئ چې دا تصویر وګورئ ګوره ملګرو ځو په ګیلري کې دا تصویر ګورو چې دا تصویر په ګیلري کې شته او که نه شته. نو ملګرو سمپل به تاسو راسئ ګوره په دې باندې به کلیک وکړئ. ما کوم دا تصویر چې وګوره دا تصویر ما اوس جوړ کړئ او دا تصویر ما لا مخه جوړ کړی و. نو ملګرو په دې ذریعه سره تاسو کولی شئ چې دا رقم ته ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به تاسو خوښه سوي وي. که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نور ښایسته ښایسته ویډیوګان لپاره زموږ چینل تر سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.